د ماشومانو تربیت چې د خپلو ماشومانو تربیت او پالنه موږ او تاسو په څه طریقه باندې وکړو. ډېر مسلمانان وروڼه هغوی په دې کې ګډوډ شوي وي. یو خو خپل اولاد داسې غټ شي بې مهاره چې بیا وروسته نه مور و پلار پیژني، نه ګاونډي پیژني، نه څه پیژني، د ټول آخرت دغه خپلو بچو تباه کړي. یو قسم بیا داسې وي چې نه داسې سختي پرې راولي چې د ډېرې سختۍ د وجې نه هم د هغې نه هر څه هېر کړي. دا دواړه په نقصان کې دي. شرعي او دین اسلام خاص کر د ماشومانو د اولاد په تربیت په باره کې ډېر څه موږ ته ښودلي دي، ځکه دا خو د دین نیلګي دي. د دین اسلام همدغه سبا ته حاملین وي او دی به دین اسلام باروي او امت به مخ په وړاندې باندې ځي. عزتمندو، د ماشومانو په باره کې دوه قسمه تربیت، یو دا دی چې د دین په باره کې او دویم د دنیا امورو په باره کې. مؤمن دپاره به کار وي چې په دې دواړو جانبیانو ته توجه وکړي. ډېر خلک یوازې داسې وي چې د دنیا په باره کې داسې وي چې دومره ذره خطا نه مني د بچي. لږ خطا دې وشي او بس درز غربي، تا ولې خطا شي، تا ولې دا کار داسې وکړو، دا دې داسې کړي دي. دین باره کې تپوس بیا نشته چې تا ولې مونځ ونه کړو، تپوس نشته مازدیګر مونځ یې کړی دی نه، چېرته دې وکړو، جومات کې دې کړی دی نه دی، ماخوستن مونځ کې، سهار مونځ کې بچی ته یې که نه، ولې نه، ته خو ځوان سړی که نه، بیمارې مریضي ولې نشي پاڅېدلی په نرمې لهجې سره. دا هم خطا ده چې مونځ ته پاڅې او په داسې شور او دغه سره په کنځلو سره، دا هم صحیح نه ده. په نرمې لهجې سره ای بچی ولې نشي پاڅېدلی، ته ښه ځوان سړی ماشاءالله، ځوانۍ ته رسېدلی، وجود کې د قوت شته دی، زه په دې سپینه ږیره باندې په دې کمزورو هډوکو باندې روان یم، ته خو مړه تا سره ډېر خوند کوي چې ته لاړ شي، باید د ما نه ته مخکې لاړ شي زما زوی، زما سترګې په دې یخېږي چې تا په جومات کې وینم زوی، ته ولې جومات کې ته نه ښکارې ما ته. په داسې طریقې سره باید چې موږ دین ته څه کړو، متوجه کړو. همدغه رنګې د دنیا په باره کې همدغسې وشي. قرآن کې الله جل جلاله مونږ ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والاو ځان هم د اور نه بچ کړئ او خپل اهل. په اهل کې اهل علم ذکر کوي، بعضې صحابو نه هم نقل شي بچي پکې اول مراد دي. اور نه څنګه بچي؟ اور نه چې بچې نو ته به ورته دیني تعلیم ورکړې، نو باید چې موږ د هغې تربیت وکړو، قرآن هغې ته کښېنوو، مسجد کې قرآن ته کښېنوو، قاري صاحب ته کښېنوو. اوس الحمدلله سهولتونه ډېر راغلي دي، په هر کلي علاقه کې قارین وي، حلقې وي، هغې کې سړی کښېنوي، قرآن ورته زده کړو. کم از کم که په یادو نه وي، په ناظره باندې قرآن زده کول دا ضرور دی. عزتمندو، دا زمونږ او ستاسو د کامیابۍ کتاب دی، د الله خبرې دي چې یو پلار یو مور خپل بچی د دې د الله د دې کلام نه محرومه کو، نو دا یې ورسره ښه وکړل که بد؟ قسم په الله دا ډېر زیات بد ورسره وکړل. ډېری داسې مسلمانان ورونه موږ وینو زړه هم درد کوي، قرآن درځي په ناظره وایي ول نه راځي، قرآن نشم د ړوند دي پرېښوسته، ړوند د الله کتاب هغې نشي ویلی. د دنیا ټولې قصې دې ورته زده کړي دي، ټولې لانجې دې ورته ښودلي دي، پلانکي سره دا کوه، پلانکي سره دا کوه، قرآن نشم ویلی. دا ډېر ظلم دی ورسره. کم از کم په ناظره باندې قرآن او بیا ترجمه. ستا دا بچی سبا له پلار کېږي، سبا له نیکه کېږي، هغه به خپلو بچو ته څنګه تربیت ورکوي چې تا ورته قرآن نه دی ښودلی؟ هغه به خپلو بچو ته څنګه تربیت ورکوي چې د قرآن په معنی باندې نه پوهېږي؟ زما مسلمان وروره، نو باید چې هغه د دې نه خبرې شي، الله ما ته دا ویلي دي، دا ویلي دي، دا زما د رب خبرې دي، سبا له به دا خپلو بچو ته دغسې وایي. نو په دې سره خپل بچي د اور نه بچ کېږي. دې طرف ته ډېره توجه کول دا پکار دی. مونځ، قرآن، د دین فرائض احکام دا ښودل، همدغه رنګې جومات کې درس وي، پابندۍ سره دا درسونه چې کوم د قرآن او د حدیث درسونه وي، جومات کې درس کېږي، د قرآن درس کېږي، خپل هم اهتمام کو. 10 منټه به اخلي مولوي صاحب، 20 منټه به اخلي، ولې دا ستا څه اسمان راولېږي چې ته نه کښېنې. ډېر کراتې موږ جومات وینو، جومات کې مولوي صاحب هغه بیان کوي، د قرآن درس کوي، سهار کې ماخوستن کې 2-3 کسان ورته کښېني، نور به ترې روان وي. ولې روان وي وروره؟ چېرته ځې ته؟ کامیابي خو ستا دلته د الله کلام دی، دغه رنګې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي، دې کې ډېر زیات اهتمام وکړئ. عزتمندو،
دې کې کوتاهي ونه کوي. دنیا په باره کې دا به مو ته زده کې، قرآن کریم موږ ته دا ښودلی دي تدریجاً شکل سره، دا به مو ته ښیي. لیکن داسې به نه کوې چې د دنیا په وجه د دین نه وباسي. ډېر ورونه داسې وي چې زوی داسې کي د اول نه صرف دنیا ته کښېنوي، د دنیا کسب یې زده کړي، د دین نه محروم کي، ظلم دې ورسره وکړو. یا د دنیا کارونه پې دومره ډېر کول، ته پې لرګي راوړي، ته پې خاټې کې، ته پې کارونه کې مزدورۍ ته وباسي، دین نه دې واړو، نو دا مناسب نه ده. همدغه رنګې دا هم خطا ده چې معمولي خطا وکړي په دنیا کې، ته سمدس ډبول کې، کنځلې کې، زندګۍ نه وله زړه تور کي، هلکه بس قمقل انساني، بیکاره انساني، زما بچی نه تا ولې داسې کړي دي، تا ولې داسې وکړي، ولې ته سترګې نه لري. دا ټول خطا الفاظ عزتمندو. بچي ته چې ته داسې وې، ته سترګې نه لري، تړون دې داسې دې وکړل، دا څه فایده لري، څه معنی لري؟ د هغه زړه ټکېدن نه، هغه حوصله ختمې، هغه چې کم احساسات لري د مستقبل ژوند چې ما نه به داسې یو شخصیت جوړېږي، هغه ولې ته دننه ټکې ختمې وله. څه ضرورت دی تړون دی په سترګو، ولې ته داسې ورته وایې چې بچی دا نه خطا وشوه، آینده وخت کې داسې مه کوه. په دې سره د هغه معنویات نور هم زیاتېږي او په نفس وقت کې دې تعلیم هم ورکوه. آینده وخت کې هغسې نه کوي، هغسې کوي چې تا ورته ښودلي دي. د نبي صلی الله علیه وسلم تربیت راشئ. دا زمونږ معلم الاول، اول معلم زمونږ او د ټول بشریت د انسانیت نبی صلی الله علیه وسلم دی. انس رضی الله عنه سره 10 کال خادمي کړې ده، د هغې خادم و خدمتګار. هغه وی قسم په الله 10 کاله مې ورسره خدمت کړی دی او هیڅکله ما ته داسې نه دي ویلي چې یو کار ما کړی لما صنعته، دا دې ولې کړی دی؟ زجر رټنې په دغه سر چې ولې تا داسې کړی، دا کار دې خطا کړی دی. یو کار مې پرېښی دی، ولې لما ترکته، دا دې ولې پرېښی دی، دا یې ما ته نه دي ویلي. بلکې یو ځل یې وایي راته وویله یو کار وکړئ، ما لا افعلو، زه نه کوم دا کار، وایي هېڅ یې راته ونه ویله. سبحان الله. موږ داسې نه یو چې نه داسې ورته مو وایي، خو ګزاره ورسره وکړئ. د نبي صلی الله علیه وسلم شان خو ډېر زیات و. نبي صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې ما ضرب خادما ولا امرأة، نه خادم والده، نه خپله ښځه کله والده، هیڅ شی، ولا ضرب بيده شيئا، په خپل لاس یو حیوان هېڅ هم نه دي والی. سبحان الله. که دې درجې ته موږ نه رسېږو، کوشش خو وکړو که نه، کوشش باید چې وکړو. انس رضی الله عنه وایي دومره په دې 10 کالو کې یوه ورځ راته صرف دا وویله، وایي شي پسې لېږلی وم، زه ورک شوم، بیا وروسته رالمه، کار مې هم نه و کړی، راپسې ګرځېده چې دا ولې وروسته شو. اهتمام ته ګوره، د نبي صلی الله علیه وسلم خادم مې دی، ولې وروسته شو؟ دونه وخت کې خو دا رسېدلی شي، اوس دا راونه رسېده، څه ورته پېښ شوي نه وي. وایي لاره کې ما له مخې ته رالی. سبحان الله. خادم مې دی، د الله پیغمبر شان ته ګورئ. وایي ما ته یې وویله ډېر شفقت نه، یا ذا الاذنین، مونږ ویو که نه ای غوږو. د انس رضی الله عنه دا غوږونه لږ غټو، بعضو ماشومانو غوږونه انسانانو لږ د خپل عام اندازې نه، نو د دغه نه مینې شفقت نه راته ویل، غوږو چېرته ورڅنګه وروسته شوې. داسې مو مینه محبت د ماشومانو سره وکړو، یو کار پسې ولیږو. المهم خلاصه دا د عزتمندو د ماشومانو د تربیت چې موږ یې د دیني اړخ جانب دا فلج نه کړو، مونځ باندې اهتمام، همدغه رنګې قرآن ته کښېنول، د هغې کم از کم ناظره ښودل، د هغې ترجمه ښودل لازمي، ضروري احکام ښودل دا ضروري دي. همدغه رنګې دنیوي امورو ته هم وښایو. دومره سختي په د دنیا په کار کې را نه ولو چې د دین نه واړو، د زندګۍ نه ولت زړه تور کړو، بد الفاظ ورته ویو، ته جنۍ. بعضې خلک یي وایي ته څه جنۍ، ماشو خپل بچي ته وایي ته ښه سالک نه یې، وایي ته داسې نه یې. دا د هغې زړه وژنې عزتمندو، د هغې هغه احساسات چې کوم دي، د هغه قوت او دغه چې د هغه په دې سره ختمېږي. ښه الفاظ ورته ویل ماشوم ته، دا زموږ او ستاسو واجب دی، دا موږ باندې لازم دي چې خپلو بچو تربیت داسې وکړو. نو محترمو خلاصه دا شوه چې د ماشومانو په تربیت کې که هغه مور و پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه قاري صاحب استاذ وي، داسې غلط حرکات، داسې سختی به نه کوي چې ماشوم د دین نه هم زړه تور کړي، د دنیا نه هم زړه تور کړي. لکه ډېرو ویډیوګانو موږ داسې وینو، یو پلار یې زوی تړلی او هغه وایي په څپړو باندې وایي، دا ظلم دی عزتمندو، دا یو وحشت دی، دا یو حیوانیت دی. پلار خو دې ته نشي ویلی، مشر ورور خو دې ته نشي ویلی. دغه طریقه د تعلیم نه ده، د ادب د تربیت نه ده. یو استازي ښکاري ماشوم یې داسې واله ایسار کلی، دا شرع کې نشته. په حدیثو کې راغلي دي د حدودو نه علاوه د 10 لختو نه زیات څوک نشي والی. کوم قاري صاحب چې 10 لختو نه زیات، یعنې 10 به هم نه وي، دا نه دی چې 10 به وي،
دا چې وایي دا ظلم کوي باید چې د دې نه بدل واخیستلی شي، دې سره حساب کتاب وشي. معمولي په مختلفې طریقې دي، یوازې دا لخته د دې دغه دپاره نه راغلي، د تربیت دپاره نه راغلي. کله خبره ورته وکړه، ماشوم طبیعت ته ګوره، کله سړی ودروي، طالب د دې ودروه، یو څو منټه ودروه، دا سزا ورکړه، کله کېنوه، کله لاس پې جګ کړه، کله یو قسم بل قسم. چې کله ډېر ضرورت راشي معمولي لخته ورکړه، هغه هم دا ده چې زخم به نه پیدا کوي، په وجود کې به پټې نه وباسي. احادیثو کې دا راغلي دي کوم وال چې په وجود کې هغه پټې وباسي، نښې ښکاري، دا په شرع کې نشته دی. که دا پلار ورکوي، که دا معلم ورکوي، دې نه ځان وساتئ عزتمندو. ماشومانان د دین نه د هغې نفرت مه پیدا کوئ چې د دین نه هغه نفرت شي، امې د دنیا نه زړه تور شي. ډېر کله ته داسې شوي دي چې د مدرسو نه د قرآن کریم نه طالب د والد او استاد د والد وجې نه سبق یې پرېښوي. موږ خپله یو وخت یو کس ولید، د ترجمانو د امریکایانو سره ناڅاپه د یوې ځای کې سړک کې رال، بیا هغه ترجمان پوښتنې کولې، نو بیا یې ویل ما ته یې ویلې چې زه خپله وایي ما سبق ویله، خو کاري صاحب وایي زه ووالمه او ډېر بې والم، د هغې د وجې نه زما مدرسې نه وتښتېدلم او لاړم، بیا وایي دا انګلیش مې زده که اوس ترجمان یم. تاسو سوچ کوئ عزتمندو، د قاري صاحب والو دغه ځای ته راورسوو. ډېر داسې قصې شته دی چې د والو د وجې نه پرېښي دي. نو باید چې دغه قسم وال مو ونه کړو، ځکه دغه په شرع کې نشته دی، نه پلار دپاره پکار دي نه معلم دپاره.